اکثره دوستان تکلیفونه لري، الله دې ټول د تکلیفونو څخه وساتي. بعضې خلک وایي زه ګنګس یم، د ما فشار جګ سوی ده، ما باندې ګنګسیت راغلی ده. څنګه کولی شو دغه جمله په الماني ژبه کې یو چاته ووایو، ډاکټر ته یا بل چاته داسې وایو: mir ist schwindelig، mir ist schwindelig، وایي زه ګنګس یم، مطلب چکر را باندې راغلی، داسې اکثره وایي. که وایو زه تبه لرم، زما تبه ده، بیا دا جمله داسې وایي: ich habe Fieber، ich habe Fieber، Fieber وایي تبې ته، شوندلش وایي ګنګسېدلو ته، ګنګس چې مطلب د چا فشار جګ سوی وي، څوک بېهوشي پرې راغلی وي یا د بېهوشي په حالت کې وي، نو ګنګسیت راځي. دا زده کړئ دوستانو، درد مو خوري. او که موږ وایو څومره وخت کېږي چې مریض یې، څومره وخت کېږي چې مریض یې، دغه جمله په الماني ژبه تاسو ووایئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي غلطه وي، زه په کمنټ کې درته صحیح لیکم.